انځوریز راپور. په دې راپور کې له ډېرو پټو حقیقتونو پرده پورته شوې. داسې خبرې پکې دي چې ستاسو د زړه زنګ پرې مات شي. نو دغه ویډیو تر پایه وګورئ او بیا مو په اړه خپل نظریات ضرور په کومنټ کې راسره شریک کړئ. سفیر احمدي په خپله فیسبوک پاڼه د استادیون فیض محمد جلان او د نورو غوړمالانو عکس خپور کړی دی چې د ملا برادر سره یې لیدنه کړې ده. دغو خلکو لومړی په جمهوریت کې ځانونه وپړسول، نظام او عام ولس دواړه یې وننګول، خو وروسته یې بیا د جمهوریت ملا ورماته کړله. طالب جانه، که دا خلک مو روغ پرېښودل، ستاسې د نظام ملا هم درماتوي. همدارنګه په بل پوسټ کې د خليلزاد دغه عکس خپور کړی، ورته لیکلي دي چې همدغه شي غوښتل له یوې پښې طالب، له بلې پښې ملت او بابا رازوړاند کړي. کابل په وینو ولمبوي، د کابل هر آبادی ونړوي. راتلونکي حکومت دومره کمزوری کړي چې د امریکا ټول غیر مشروط شرطونه ومني. خو خبر نه و چې بابا همدغه کارغه او بایدن دواړه له څلورو پښو داسې رازوړاند کړل لکه شاپرک چې چت پورې نښتی وي. طالب جانه، د فساد په وړاندې او د عدالت تله چې ستا وي او د وطن جوړونې فکر او نړیوال سیاست د بابا وي، وطن به لسو کلونو کې له سنګاپوره هم ښه وخوړېږي. اتي ستاسو خوښه. په بل پوسټ کې د ولسمشر غني عکس خپور کړی دی او لیکلي دي چې بابا طالبان له یو داسې مجبوریته وساتل چې شاید ولس د لوږې او د ړنګ افغانستان د لاسه د طالبانو ګریوان نیولی وای او طالبانو کچکول په لاس نړیوالو ته عذرونه کولی. ولس، طالب او وطن درې واړه به مات وو، خو اوس درې واړه په سوله کې ژوند کوي. د پوسټ په اخره کې لیکلي دي بابا ته د سولې رښتینی اتل یې. وروسته یې د کرزي او عبدالله دغه عکس خپور کړی. د دې عکس سره بیا لیکلي دي چې طالب دغه دوه شیان چې ژوندي وي، په خدای که نه له حکومت ولۍ خوند واخلئ او نه د حکومت په خوږوالي پوه شئ. دوی د هر نظام د ړنګېدو ژوره تجربه او د مکارتوب پی ایچ ډي لري. بیا یې د اشرف غني له عکس سره لیکلي دي چې پیره، مرید دی وم، مرید دی یم او مرید به دی اوسم. که ستا په مینه مې څوک په دار کوي، رسۍ له کوره ځان سره وړم. ستا له وطن پرېښودلو بغیر وطن داسې جوړ نه پاتې کېده. طالبان ستا په وطن پالنې قانع دي. ستا نیمګړی فصل به انشاءالله په طالبانو بشپړو. او د ملي ځواکونو د رامنسجم کولو په اړه یې لیکلي دي چې طالبه، موږ درنه هېڅ نه غواړو، نیکې مشورې درکوو. که منې یې کور دی آباد، که نه یې منې لس وارې مو کور آباد. خو دغه وطن پال سلام ضعیف ته د دفاع وزارت کې مسؤلیت ورکړئ تر څو مو پاشل شوی پوځ بیرته رامنسجم کړي. بې پوځ او بې وسله نظام لکه د ژمي مازدیګر قسم که ډېر دوام وکړي، ملت نور د نظامونو د ړنګېدو توان نه لري. بیا یې د کرزي دغه د لونګۍ سره عکس خپور کړی دی چې شاوخوا یې ټول وسلوال ناست دي او ورسره یې بیا لیکلي دي چې زه چې بار بار اصرار کوم چې له دغه شي ځانونه وساتئ، بې ځایه اصرار نه کوم. داسې ټک به درکړي چې نظام به مو نه بیا په ډاکټرانو رغېږي او نه په دمونو. همدا ستاسو په وخت کې په خارجه وزارت کې مامور وو، خو سترګک به یې نړیوالو ته کولو چې په طالبانو برید وکړئ. له 1998 تر 2001 پورې کچکول په لاس سفارت په سفارت ګرځېده چې طالبان کمزوري دي، ولس ته د منلو وړ نه ده، نظامي برید پرې وکړئ. هماغه و چې د 2001 کال په اکتوبر کې له مخابراتو او ډالرو ډک بایک اورزګان ته د 18 امریکایي مارین سره راغلو او د طالبانو د نظام په سقوط یې عملاً په وسلوالي جګړې لاس پورې کړ. د اورزګان سقوط پسې په کندهار برید وکړ. که سبا موقع په لاس ورشي، له پخوا بلا قوي زهرجن ټک درکړي. اتي نور ستاسو خپله خوښه. سفیر احمدي بیا د جو بایدن هم دغه عکس خپور کړی دی، ورته یې لیکلي دي چې دغه سورکی وایي زه د تاریخ د یو شاګرد په صفت دا وایم چې افغانان هیڅکله متحد نه وو او تل یې خپلو کې سره جګړې کړي. و سورکیه، د امریکا تاریخ یو ځل وګوره. په تیرو 4 پیړیو کې امریکا یوازې 19 کاله جګړه نه ده کړې. موږ باوجود د دومره یرغلونو او جګړو بیا هم متحد یو او یووالي کې ژوند کوو. سفیر احمدي بیا هم د ډاکټر عبدالله او کرزي دغه عکس خپور کړی دی، ورته لیکلي دي چې د دغو جنابانو د افغانیت، وطن پالنې او ملي حماسۍ یوه جالبه خاطره راته ولیکئ. یوه به درته زه ووایم، دواړه د افغانیت تذکره نه لري.
درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه مو راسره ملتیا وکړه. دا او د سفیر زازي په نوم پر یوې فیسبوک پاڼې یو څو ډېر مهم پوسټونه او خبرې چې موږ له تاسو سره شریک کړل. تاسو دغه خبرې څنګه ارزوئ؟ آیا له سفیر احمدي سره هم نظر یې؟ خپل انتقاد پیشنهاد راته د کومنټ په برخه کې لیکلی شئ. تر بیا او بلې ویډیو په لوی الله مو سپارم. د خدای په امان.